الرحمن بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د خوشحالۍ جامې به مو په تن وي. تېر کلاس کې موږ تاسې پر پارلوپس باندې بحث وکړی. په 30 کلاس کې نو دا کلاس 30 کلاس دی چې دلته به موږ تاسې پر وایل لوپ اینډ وایل لوپس باندې بحث وکړو. دا درې ډوله لوپونه وو په C++ کې. While loops are used in situation where we do not know the exact number of iteration of loops beforehand. The loop execution is terminate on the basics of test condition. While loops موږ تاسې هغه وخت استفاده کوو د فار لوپ څخه پاتې چې د فار لوپ موږ تاسې هغه وخت استفاده کوو چې موږ تاسې ته هغه د execution هغه سپیسیفیک یا مشخص نمبر معلوم وي چې موږ غواړو 10 ځلې دا کوډ رن کړو، 15 ځلې یې رن کړو، 6 ځلې یې رن کړو، 2 ځلې یې رن کړو. while loop هغه وخت موږ تاسې استفاده کوو چې موږ ته دغه exact نمبر د iteration معلوم نه وي، یعنې مشخص نمبر نه وي معلوم چې موږ تاسې دغه څو وارې تکرار کوو. نو د دې لپاره موږ تاسې چې دغه تکرار کوو while loop څخه استفاده کوو. while loop هغه وخت terminate کېږي یا پای ته رسېږي چې موږ تاسې هغه condition هغه بیسیک کنډیشن چې دی هغه فعال شي. نو بیا وایل لوپ رن کېږي. عموما کې موږ تاسې د یو ډیټابیس د ټیبلونو د راګان د پرنټ کولو لپاره موږ تاسې وایل لوپ استفاده کوو، ځکه موږ تاسې نه پوهېږو چې په دې ټیبل کې څومره راګانې موجودې دي. نو د دې په دغه حالت موږ تاسې وایل لوپس استفاده کوو. وایل لوپس تر هغه پورې ایکزیکیوټ کېږي تر څو چې راګانې په ټیبل کې موجودې وي، او کله چې راګانې پای ته ورسېږي وایل لوپ په اتومات شکل ټرمینیټ کېږي. څنګه موږ تاسې سینټیکس چې شته انیشلایزیشن ایکسپریشن لرو، یعنې کومه موږ په فار لوپ کې انیشلایزیشن د فار لوپ په پرنټیسس کې کوو یا په قوسونو کې کوو چې انیشلایزیشن یعنې بیسیک حالت و. په وایل لوپ کې موږ تاسې انیشلایزیشن د مخه کوو، له هغه وروسته موږ تاسې یوازې ټیسټ په وایل لوپ کې دغه کوو، چک کوو. کله چې موږ تاسې ټیسټ چک کوو که ټیسټ ټرو د وایل لوپ باډي ته داخلېږي، د وایل لوپ هغه سټیټمنټ کېږي، او له هغه وروسته موږ تاسې انکریمنټ ډیکریمنټ استفاده کوو. کله مخکې چې دا ټیسټ فالس وي نو موږ تاسې لپاره وایل لوپس نه ایکزیکیوټ کېږي. نو زه راځم خپل کوډ برخې ته، عملي برخې ته. نو یو نوی پروګرام اخلم. دا پروګرام به موږ تاسې د وایل لوپ په نامه سیو کړو. زه راځم انیشلایزیشن سټیټمنټ چې موږ تاسو په خاص کې نو انټي آی زه شروع کوم له لسو څخه، یعنې آی نو ستا له لسو شروع کېږي. بیا د وایل کیورډ څخه استفاده کوم. له هغه وروسته د پرنټیسس خاص هم دلته موږ تاسې کنډیشن ورکړو که آی کوچنی او مساوي څو له شلو سره، یعنې د لسو څخه تر شلو پورې ماته دغه عدد پرنټ کړه، سی آوټ آی راته پرنټ کړه. له هغه وروسته انکریمنټ یا ډیکریمنټ سټیټمنټ ته یعنې اپډیټ ایکسپریشن دی که چېرې دا پروګرام زه سیو کړم او بیا رن کړم، نو د لسو څخه به دا شروع سي او تر شلو پورې به موږ تاسو ته دغه عدد پرنټ کړي چې دا د وایل لوپ کار دی. یعنې په دغه وایل لوپ کې لس، یولس، دولس دغه عدد موږ تر شلو پورې پرنټ کړي. یعنې په وایل لوپ کې موږ تاسې دغه انیشلایزیشن سټیټمنټ چې دغه لومړی انتخابوو، یعنې د وایل لوپ د باډي څخه بهر، بیا کنډیشن چې دی هغه په پرنټیسس کې د وایل لوپ په پرنټیسس کې انتخابوو، بیا د وایل لوپ باډي ته راځو، موږ تاسې اپډیټ سټیټمنټ او د وایل لوپ سټیټمنټ دواړه د وایل لوپ په باډي کې دننه وي. هغه وخت وایل لوپ ټرمینیټ کېږي یا پای ته رسېږي چې دا شرط فالس سي. چېرې زه راسم د آی قیمت دلته وروسته پرنټ کړم، سی آوټ آی از، نو دلته به موږ تاسې ته د آی اخرنی قیمت چې پرنټ کېږي هغه به هم تر شلو اضافه وي یا 21 وي. که وګورو آی قیمت چې دی هغه 21 دی، نو ځکه د وایل لوپ باډي دوهم ځل پارې نه ګڼل شوی. نو دا اوس موږ تاسې لپاره وایل لوپ چې وایل لوپ موږ تاسې هغه وخت استفاده کوو کوم وخت چې موږ تاسې ته اټریشن ایګزیکټ نمبر معلوم نه وي، یعنې موږ نه پوهېږو چې دا لوپ تر کومه عدد پورې څرخي. ټول ښه مثال ماته ټیبل وویل چې د ټیبلو د راګانو پرنټ کولو لپاره موږ اکثره وخت وایل لوپ استفاده کوو. دوهم موضوع ډو وایل لوپس دی. څه وخت موږ تاسې کولی شو چې ډو وایل لوپس استفاده کړو. ان ډو وایل لوپس also the loop execution is terminate on the basics of test condition. په ډو وایل لوپس کې هم دغه لوپس هغه وخت ټرمینیټ کېږي یا پای ته رسېږي چې موږ تاسې هغه بیسیک کنډیشن چې وي هغه فالس. The main difference between the do while loops and while loops is in do while loops the condition is tested at the end of loop body. د دوی هغه بیسیکس یا هغه اساسي توپیر چې دی د وایل لوپ او ډو وایل لوپ دغه دی چې د وایل لوپ کې کنډیشن لومړی ټیسټ کېږي او په ډو وایل لوپ کې د باډي څخه وروسته یعنې په پای کې کنډیشن ټیسټ کېږي. In do while loop the loop body will execute at least once irrespective of test condition. په ډو وایل لوپ کې هغه د لوپ باډي یو ځلې خامخا رن کېږي که چېرې زموږ شرط غلط وي او که صحیح وي. د لوپس باډي یو ځلې at least once رن کېږي، یعنې یو ځلې خامخا رن کېږي. چې د ډو وایل لوپ استفاده موږ تاسې عموما کې په دغه کې ښه کولی شو چې د یو پروګرام د مینیو لپاره موږ تاسې که یو پروګرام موږ تاسې مینیو ولري د هغه لپاره موږ تاسې ډو وایل لوپ استفاده کړو. چېرې زموږ شرط غلط سي مینیو یو ځلې باید موږ ته رن سي، یعنې مینیو باید پرنټ سي. ډو وایل لوپ هم انیشلایزیشن ایکسپریشن پلس ته بیا د ډو باډي د پاره کې سټیټمنټ لرو، اپډیټ ایکسپریشنز لرو او بیا له هغه وروسته موږ تاسې دغه ټیسټ ایکسپریشن یا کنډیشن ټیسټ کوو چې دلته کنډیشن د ډو وایل لوپ ته د لوپس د باډي وروسته ټیسټ کېږي. چېرې زه راسم دلته زه یو نوی پروګرام اخلم، کنټرول ان او دا به سیو کړم ډو وایل لوپ. لومړی هغه انیشل سټیټمنټ ته انټي آی، بیا ته هغه مثال د لسو څخه شروع کوو، بیا د ډو کیورډ استفاده کوو، باډي یې خلاصوو، سی آوټ آی او اپډیټ ایکسپریشن آی پلس پلس. له هغه وروسته موږ تاسې د وایل شرط ته راځو، یعنې اوس ټیسټ وروسته موږ تاسې ټیسټ کوو، یعنې دا شرط ګورو. که چېرې زه دا پروګرام سیو کړم او بیا رن کړم نو دا به هم د لسو څخه تر شلو پورې ماته عدد پرنټ کړي. که وګورو د لسو څخه تر شلو پورې عدد پرنټ شو ماته. که چېرې زه راسم دغه د آی قیمت دلته پرنټ کړم وروسته، سی آوټ آی از
چې زه راسم دا پروګرام ران کوم اوس نو دا آی هغه لاست قیمت به هم ورته ته پرنټ شي چې ورته د آی لاست قیمت 21 زه راځم دا ځلې دغه شرط غلط ثابت کوم د شرط غلط ثابت کولو سره سره ورته سي وایل لوپ چې دی هغه به یو ځل خامخا رنګ کېږي چې دلته یعنی دلته شرط غلط ثابت کېږي بیا هم د آی هغه لومړنی قیمت ورته رنګ کېږي چې سل دی یعنې زموږ ستاسې شرط غلط هم دی خو د ډو وایل لوپ دوباره یو ځل خامخا رنګ کېږي د آی لومړنی قیمت سل ګران سو شرط غلط سو د آی قیمت 13 یو یعنې آی اس 101 نو دا د ډو وایل لوپ هغه بیسکس ډیفرنس وو د وایل لوپ سره چې دغه د ډو باډي چې دا کشف صحیح وي او که غلط وي دی اټلیسټ وانس خامخا رنګ کېږي چې دغه ډو وایل استفاده موږ تاسې په یو پروګرام د مینیو لپاره ډېره ښه کولی سو چې موږ تاسې د ډو په باډي کې د پروګرام مینیو لیکو او له هغه وروسته شرط ټیسټ ګورو که چېرې موږ تاسې دغه ټیسټ ایکسپریشن ټرو وه نو پروګرام اکزیکیوشن پیدا کوي او که فالس وه هغه مینیو یوازې یو ځل ښکاري او نور اکزیکیوشن پروګرام ټرمینیټ کېږي تر بیا ښه